سورۃ نوح کې دلیل ذکر کی نقلی پس د عقلیاتنا او طریقې د تبلیغ په دې صورت کې د دعوت طریقې هغه د نوح علیه السلام په بیان کې مختلفه او تشجیع ده چې دا مسله په داسې بهادر سره ورسوه لکه څنګه چې نوح علیه السلام رسول و تشجیع ذکر کی پیغمبر ته چې دې کې بهادری په کار ده ګوره دا ډیره او سورۃ نوح کې سم ټول را جمع کړي رد شرک فی العلم و فی الدعاء فی العبادت دې به را جمع کړي او رد مشرکین بالعباد الصالحین ودعوا سواء یغوث و یعوق. بسم الله الرحمن الرحیم ان ارسلنا نوحا الى قومه يقينا لكلم نوح عليه السلام قل قوم تا چې ويرا قوم خپل مخکې دینا چې را بشدید عذاب دردناک. قال وی زما قوم ازستاو ز پاره يرون کې مخکارا ان عبد الله په دې مسله باندې چې الله یو غنه واتقوه ذ الله نو یریږي واسیعون زما تابعداریو کې درې حکمه د نجات سبب ان عبد الله واتقوه واسیعون توحید قبول کې واتقوا ذن د شرک نه بچ کې واسیعون سنت تابعداریو کې دغه دینو نفیدی به سمری یغفر لكم من ذنوبکم بخنمو کی تاسو ته الله د ګناونو تاسو ويؤخركم الى اجل مسمى او فائدہ بدر کی تاسو لا تر نیټه مقرر شوی پوره یؤخركم دا معنا نه چې رستو بام کی یمتعکم معنا کوي یمتعکم تاسو له وخت خسته ژوند در کی تا خپل نیټه پوره ښه نیټه نو مخکې کیږي نه ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر کته چې یؤخرکم دا معنا چې رستو بام کی دسنه نیټه نه ان اجل الله بشک نیټه د الله کله چې راشي ان رستو کیږي بیا یؤخرکم معنا دا چې دې دنیا کې بدل خسته ژوند او نعمتونه خوشحالي تر څو وخت پورې لو کنتم تعلمون کچرتا ز پوئیږي. قال نوح علیہ السلام واستقبل دعوت طریقې خیخه یا رب ما خپل قوم په څومره طریقو سره راوبالو انی دعوت قومی ما دعوت ورک خپل قوم ته لیلا و نهارا د شپې دروازه نه پکې ندی کتلی ښا چې ګنده شپه دا ورامو کا دا نه د شپې دروازه فلم یزدهم دعاء الا فرارا نزیات کی دی تو زما بلنا مگر تیختا زیرا بلم او دی تختی زمانه وانی کلما دعوتهم او ما شکل دی تدعوت ورکړل لتغفر لهم چې تو تبخنو کې جعلوا اصابعهم فی اذانهم نیو خدا کارو کو چې وګونو کې ګوتې ورکړي چې اوروینا نور چل غیره نور تک واستغشوا ثيابهم ځانې راول غاړو په جامو کې چې نوح علیہ السلام نوینو واصروا او دې عمل باندې اصرار او کامیشواله وکړو واستكبروا استكبارا لویو کالو ډیرا دا ذکر کې ډیر تر اخره پورې چې دې دا عادتونه دي نو جعلوا واستغشوا واصروا واستكبروا نماوی چې خدای ستنه کوم وسیاري وګونو ګوتې ورکړي وګونو کې ګوتې ورکړي نو سواری په دمه خبره نه اوري نو ثم اني دعوتهم جهارا بین ولا دعوت ورکو خو په چغه باندې چې وګونو کې ګوتې اخو بیا نه اوري کنه نو په چغه مې وته جهارا ثم اني علمت لهم واسررت لهم اسرارا بیا مې یو تا خبر او کړ جدا جدا اعلنت لهم اعلان څنګه چې اعلان کیږي کنه خوشت زې بودري زما اعلان به موته واسررت لهم اسرارا جرګي مې وکړې دي سره پټي پټي کپدي کارو شو چیرې ورګه جدا جدا یو سره جرګه کومه کپدي یو منله فقلت استغفروا ربكم او خبر موتوم څه سخت نه کړی او مې چې بخنه غواړي د خپل رب نه بشک الله چې دی غفارن
بخون کې یرسل السماء علیکم اګوري پتا سباران مدرارن وقت ضرورت وي ويمددكم باموال وبنين او ګورا زیات به کی تاسو تمالونه او زامن دې مسله کې دومره خیر او برکت ته توحید چې ورونه نه کنه والله فضل کی کنه مال بوم ډیری زامن بوم ډیری او دربه کې الله تاسو له جنتونو باغونه دربه کې تاسو له نهرونه مالکم لا ترجون لله وقارا سدي تاسو لرا چې د الله د عزت خیال نه ساته د الله د عظمت خیال نه ساته وقار بالکل ادب نه کوي او نه ګورئ چې تاسو پیدا کړی په مختلفو طریقو باندې چې نطفه واو علقه واو مضغه واو اطوارا دې ته نه ګورئ اوس وته په کائنات کې وایي ها علم ترو تاسو نه ګورئ کیف خلق الله سبع سماوات طباقا چې څنګه پیدا کړی دی الله واسمانونه یو د بل پاسه وګوره ګرځولې په دې کې سپوږمۍ رڼا نورن او ګرځولې شمس نور سراجن یو چراغ څومره رڼا کوي څوک وته کتې نشي سم پړقېږي داسې والله انبتکم من الارض نباتا او الله پیدا کړی تاسو د ځمکې نه لکه د وخو په شان نباتا سم په پیدا کولو سره ثم يعيدكم فيها بیا به واپس کی په دې کې غوړې ويخرجكم اخراجا بیا به رابط د دې بیا غوړې بیا هیڅ نشته بیا خبره ختمه شوه والله جعل لكم الارض بساطا الله ګرځولې استاو د پارزمو کا بستر هیڅ نه نو ډډول لګیو آرام وکړه کنه لتسلكوا منها سبلا فجاجا چې تاسو روان شئ په دې ځمکه باندې پاغلارو پلنو باندې چې وګرځي د دې پاغلارو پلنو دا دعوت یې ورکړ قال نوح رب وینوح علیہ السلام اے رب زما انهم عصوني دي خو زمانہ فرمانی وکړه واتبعوا من لم يزده ماله ولده الا خسارا او تابعداري وکړه دا سردارانو چې نو زیات کړی هغه تمال اولاد مگر تاوان ومکروا مکرن کبارا تدبیرونه او تدبیرونه ډیر لوی د قتل د نیولو د ټکولو وقالو اوی خلقتا لا تذرن الهتکم چې مپری د خپل خدایان ګور ولا تذرن ودن مپری د غود بابا د کلب قبیلیو په عربو کې ودن دې لپاره جوړ کړو د وت قبيله د کلب قبيله ودو او د خود شکل ولا ور کړو په دې شکل جوړ کړو او دې د محبت د پاره دې دا کار کوي ولا سوان او نو سواو دا د همدان قبيله لپاره د غوا شکل ولا ور کړو چې دې کې چې رزق څوک سوال کوي دل دې راځي ولا يغوث او مپرې دې يغوث دا د بني غطفان قبيله او دې د سود پاره د مدد د پاره دشمن باندې د غلبې د پاره د دشمن غلبه عدل د زمری شکل ور کړو دې ودی د پاره وی یعوق او یعوق دا بنو خزاعه قبیله نه پاره او دې لپاره چې چا باندې څه مصیبت او مرض او تکلیف دی وې تل لري کې اوغله د هر شکل ور کړو ونصر او بل نصر دام پریده دام دو علی ذی کلا قبیله ده پاره عدل شکل ور کړو دو شرمخه پیدا دې لپاره دی دله به خلق راضي دې لپاره سوال کوي چې زمونږه مرګ په مونږ باندې آسان شي دې تقسیم کړو په قبيلو باندې دا د نوح عليه السلام د زمانه نه پاتې شو دې عربو بیا دا سيزونه ته نه جوړ کړو ابو خاری لیکي چې دا د نوح عليه السلام
د وخت صالحین اولیاء نیک خلقو ابس چې مړ شنو جوړ شیطان راغی او خلقو ته وی جوړ تاسو مشرانو دې خیال ساته چې پیړې 13 شو بیا ول راغی ناری ته وی ګور دي تاسو مشرانو باندې عبادت کوو تاسو نه کوئ ناری په عبادت تخت کړل فقد ضلوا كثيرا او گمراه کړي دي ډېر خلق ځان سره خلق گمراه کړو او مزيات دي ظالمانو ته مگر گمراهي مما خطياتهم په سبب د خپل ګناهونو اغرقوا غرق لیشو په بو کې په طوفان کې فودخلوا نارن نا په لور تورسیدل فودخلوا نارن قیامت فلانه دی راغلی نه دې ته برزخ وای کنه فودخلوا نارن غرق شو نو التبه عذاب د برزخ راغی کنه فودخلوا نارن فلم یجدوا لهم وینمون تو خپل ځان لپاره بغیر د الله نه څوک مددګاران او نوح علیہ السلام ای زماره به مپریدي په دې ځو کبایر کافرانو نه یو کور والا داولی خیری کولی ځکه سورۃ هود کې وته ویل شو چې لن یؤمن من قومک الا من قد آمن باس نور څوک ایمان نه وروړي ښا چې دا کم دینو دقه دي انک انتظرهم یا الله کچرتی فریدی کنا یذلوا عبادک تا بندیان گمراه کوي ولا یلدوا الا فاجرا کفارا ان پیدا کی مگر فاجران او کافران هغه ما ته نه سو کال انتظار وکړو چې دې کې وسړې پیدا شي کنه ا پیدا نشي پکې بس رب اغفر لي اوس دعا کوي چې اے رب ما ته بخنو کې او زما مور او پلار ته ولمن دخل بیتیا او څوک چې ما سره داخل شکور کې یا په دې کشته کې خدا سے مؤمنن چې مؤمن او موحد دی وللمؤمنین او د ټولي دنیا مؤمنانو ته مونږ ته هم کړې دعا ښه څومره چې مؤمنان یې په دنیا کې تر قیامت اسوره چې مؤمنان یې په دنیا کې تر قیامت نو موږ بنوای چې نوح علیہ السلام ولې هغه موږ ته دعا کړې موږ به نه کوو ولا تزد الظالمین الا تبارا مزیات دې ظالمانو ته مگر هلاکت